آیا اشرف غني وتښتېد که لاړه؟ د اشرف غني حکومت ولې سقوط وکړ؟ لارګ څخه د تښتول شویو پیسو اصلي غل څوک دی؟ چا لارګ او افغانستان څخه وړي دي؟ د دې ټولو پوښتنو د ځوابولو لپاره نن دغه ویډیو تر پایه وګورئ. دغو پښتنو دننه په هیواد کې د افغاني ټولنې د هر لوستي او سیاستوال او ان د افغانستان په قضیه کې د ښکیلو بهرنیانو ذهن بوخت کړی دی. هر څوک غواړي او غوښتي دي تر څو دغو پښتنو ته ځواب پیدا وړاندې کړي. ان اشرف غني چې په دغه مسله کې اصلي او مرکزي څیره ده، د زمري په 28مه نیټه یعنې له تېښتې 3 ورځې وروسته دغې پوښتنې ته ځواب ورکړ. مهم ټکي د تېښتې د کیسې په څرنګوالي پوهېدل نه دي، بلکې د دغې تېښتې لاملونه او دلایل دي. دغې پوښتنې ته ځواب چې ولې اشرف غني وتښتېده. غني په خپله له تېښتې 3 ورځې وروسته په ویډیویي پیغام کې چې د متحده عربي اماراتو له پلازمېنې ابوظهبي څخه خپور شو، وویل چې د هغه امنیتي مسؤلینو ورته ویلي وو چې ژوند یې په خطر کې دی، او د دغې ادعا د ثابتولو لپاره یې وویل چې له وتلو وروسته یې طالبان ارګ ته ننوتل او د هغه کوټه یې وپلټله چې نوموړی یې ونیسي. هغه وویل وتل یا یې له ارګ څخه تېښته دومره ناڅاپي او چټکه وه چې د خپلو بوټانو د پښو کولو وخت یې پیدا نه کړ. خو هیڅ امنیتي مسؤل چې اشرف غني د خپلې تېښتې د دلیل په توګه یې وړاندې کوي، تر اوسه هیڅ ځای او رسنۍ او یا هم خبریال د غني د ادعا نه ده تایید کړې. نه د ملي امنیت رئیس، نه د دفاع وزیر، نه د کورنیو چارو وزیر، نه د پی پی ایس یا د اشرف غني د ساتونکي ډلې قومندانان او نه هم د پوځي او امنیتي بنسټونو بل مسؤل دا موضوع تایید کړې ده. نو آیا تېښته د غني حق وو؟ فرضاً که د اشرف غني ادعا سمه وي چې د هغه امنیتي مسؤلینو ورته ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی، آیا هغه له قانوني، اخلاقي، شرعي او ټولنیزو دودونو په تیره بیا د ولسمشر په توګه د افغاني ټولنې د دودونو له پلوه د دولت رئیس او د وسلوال پوځ عالي سرقومندان حق درلود چې جمهوریت، دولت، وسلوال پوځ، هیواد او خلک بې خبره او بې برخلیکه پرېږدي او له هیواده بهر ته وتښتي؟ فکر نه کوم هېڅوک ان د اشرف غني کلک ملاتړی دی دغې پوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او غني په دې تېښته او دلیل کې په حقه وګڼي. ډیره په زړه پورې او د پام وړ خبره دا ده چې اشرف غني تل په تیره بیا د خپل حکومت په وروستیو اونیو او ورځو کې له جمهوریت پر دفاع ټینګار وکړ او ان ومو لیدل او اورېدلي مو دي چې امان الله خان ته یې پیغور ورکړ چې وتښتېده او خلک یې یوازې پرېښودل. هغه د هرات له سقوط مخکې هرات ته ولاړه او په هماغه غیر عادي او رواني ډوله حرکتونو سره نارې کړې چې هرات سقوط نه کوي. دا مو هم اورېدلی دي چې هغه وویل زه د بدې ورځې ولسمشر نه یم، دا مې کور دی، دا مې ګور دی. اشرف غني تل او په وار وار او ان پرته له دې چې اړتیا وي ځان یې د وسلوال پوځ عالي سرقومندان باله او امنیتي او د دفاعي ځواکونو ته به یې ټینګار کوو چې 4 میاشتې مقاومت وکړئ، وروسته وضعیت بدلیږي او د جمهوریت په ګټه ثبات رامنځته کیږي. ټولو واورېدل چې په لوړو نارو یې طالبانو ته په خطاب کې وویل یا د مذاکرې په میز ګونډه په ګونډه کینو او یا مو د جګړې په ډګر کې ګونډې درماتوو. د اشرف غني لخوا دغه ادعاوې او لافې او همداراز د مرګ تر پولې پر درېدو ټینګار او یا وطن یا کفن نارو دا ښودله چې هغه هیڅکله تېښته نه کوي، خو له دې سره سره وتښتېده او دا تېښته یې بې ځوابه پوښتنه شوه. درنو لیدونکو دا چې تر دې دمه راسره وئ ډېره زیاته مننه. دغه لړۍ دوام لري او د دغې جالبې او تازه لیکنې نور جزئیات در سره په راتلونکې برخه کې شریکوم. نو که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او زنګوله یې هم روښانه کړئ تر څو له راتلونکو برخو یې زر خبر شئ. د دې جالبې لیکنې بله برخه در سره زر شریکوم، تر هغه الله مو مل شه.